تاسو یو پیغام را لېږلی وی چې موږ صلح نه کوو. تا په هغه سوله کې زه دغه کوتک ووایم. تا ښځه د ملا عمر ووایم. تا ښځه د ذبیح الله مجاهد ووایم. دغه ذبیح الله مجاهد چې دی که نه د خور عمر چې دی که نه په شمشتو کې هم کې که نه پاکستان ایسا یې واغوولې. او د دغه ملا عمر خور عمر چې ده که نه دا اوس هم د اکوړي مدرسې سره یې کور دی. هلته یې خور عمر ټول پنجابیانو ترې واغوولې. څه خور عمر په سوله ووایم. تاسو په ږیره کې امتیاز ورکړئ. تاسو په ناموس ووایم. تاسو ښځه د اکثر پنجابي ووایم. تاسو خور عمر ووایم. تاسو په ږیرو کې زه غول وکړم. تاسو په څڼو کې زه اسپګنې څڼې څه دي. تاسې به سوله نه کوئ. پردیو وظیفه ستر شوئ. په پردیو وظیفه رالوی شولی. په مدرسو کې به مو یو بل غول او کونې به مو ورکولې. اوس راغلي دلته جنګ کوئ. دلته جهاد کوئ. تاسو په جهاد کې زه دغه کوتک ووایم. پوه شوئ. تاسو ناموس کې کېږدم. تاسو هغه خور عمر ووائ چې پنجاب کې کوس ورکوي. پنجابي لاندې پرته ده. په شپه ورځ په اکوړي شمشتو ټیم کې دلته خویندې میندې کوس ورکوي پنجابیانو ته. او تاسو راغلي دلته افغانستان کې موږ سوله نه کوو. سوله نه کوئ په دې کوتک مې. په پردۍ وظیفه راستر شولې. سوله نه کوي. هلته به د شپه ورځ یو بل غول او کونې مو ورکولې. سوله نه کوي. نن کونیانو مه کوئ په دې غېږ مې. تاسو خاندان وغیم. تا ښځه د ملا عمر وغیم په دا چا په سترګه. تا ناموس وغیم. د بې غیرته د بوړه زامنو د بې ناموسه زامنو وکښئ. تاسو خاندان وغیم. تاسو یو پیغام